ورسره دا مسله یاده کړي دا زما ټولو مسافرو وروڼو او خویندو ته نصیحت دی. په موږ باندې د ښځو بچو د مور پلار د خپلوانو دې ټولو حق دی، خو په سر کې په موږ باندې زموږ د ځان حق دی. په دې د دنیا په دې منډو کې خپل ځان ونه بیلئ چېرته، ځکه چې ما ډېر داسې ولیدل. که یو سړی بیمار دی او ډاکټران درته وایي د ده بدن درته وایي چې ستا دمې ته ضرورت دی، دی نه 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 بچي او ښځو ګوره د دې بچو او ښځو هر چا نه زیات ستا د دې بدن په تا باندې حق دی. دا زما نصیحت د زړه نه والی، د زړه نه. منګه چې زه وایم نو زمونږ دا خلک دی، منګه ما لیدلي تاسو لیدلي منګه دنیا ګټو په بدله د بدن کې. ما ته دا ووایه قسم در کوم دې سړي څه دنیا وګټله، ستا او سراسر تا ووایم چې زه دا بدن وبیلم او زه دنیا وګټم، دنیا مطلب پیسې وګټم، ما څه وګټل؟ هېڅ مې نه دي ګټلي. خپل بدن خیال ساتئ. دا زما نصیحت دی او بیا دی او بیا دی او بیا دی، خپل بدن خیال ساتئ. نو چې یاره ځان لیونی کوم، بچي ښځه مور پلار خپلوان نه مري د لوږې نه، او بعض خو پکې اګر چې بوجۍ ورسره ډکي دی بدي کې بیریږي، نو ته څه لرې دا بوجۍ کولاو کې څو دې راواله، نه مري د لوږې نه. خپل بدن څه له خرابوي؟ د دې بدن به د قیامت په ورځ زه ټولو ته دا وایم د دې بدن به زموږ نه تپوس کېږي. ځکه دا بدن د چا دی؟ دا د الله دی، الله موږ له راکړی. بدن د چا دی مطلب یعنې چا پیدا کړی دی، د چا په حق دی هغه الله دی. او ځکه موږ چې کله مصیبت راشي موږ کوم څه وایو؟ انا لله. څه مطلب دی انا لله؟ موږ د الله یو، یعنې زموږ دا بدنونه دا د الله دي، زموږ دا مالونه دا د الله دي، دا ځمکې د الله دي، زموږ دا بچي دا ښځې دا د الله مخلوق دی. الله به د دې امانت زموږ نه تپوس کړي، دا زموږ سره امانت دی دا بدن. څه وخته بیا به الله تپوس کوي چې دا تا څنګه استعمال کړی، په حلالو کې که په حرامو کې تا د دې حق ادا کړی که نه، څنګه چې به زموږ نه درې نورو خلکو تپوس کوي. دا خبره زما غلطه که صحیح ده؟ موږ ځان هېر کړی دی او نورو ذمهواري یادوو، نو د دې بدن سره به څه کوو؟ دې خو هم الله تپوس کوي. نو خپل د بدن حق پکې ادا کوه، دمې ته ضرورت دی دمه کوه، علاج ته ضرورت دی علاج کوه، سا ازادولو ته ضرورت دی سا ازادوه، ګپ شپ ته ضرورت دی زه د ملګرو سره ګپ شپ لګوه، ځواني دي ده د ځواني نه پکې مزې اخله. یوازې ځای چې ځان د مرۍ نه نیولی دی د 20 کالو د 25 کالو ته به وایې چې ته د 80 او 70 کالو داسې کارونه کوې داسې ژوند نه کومې چې روا مزې دې ترې واخله. د دې بدن په تا حق دی. مسلسل چې یو سړی لګي او سهار نه ماښام پورې یو ورد یو ذکر پیسې 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 مزدوري مزدوري، د دې بدن نه د دې عقل نه د دې دماغ نه به څه جوړېږي؟ دا به ټینشن کې نه راځي.